پریشانۍ د ختمولو دپاره دا وظیفه تاسو نن نه راونیسئ او بیا د الله امداد ته وګورئ چې الله تعالی زموږ سره څنګه امداد کوي، پریشانۍ زموږ څنګه ختمیږي، خپله به ورته حق خیران پاتې شي. په لږو ورځو کې تمام پریشانۍ ختمې، تمام مشکلات هم ختم، بندې لارې چارې به دې آزادې شي او د سکون د راحت والا زندگی به تاته میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، نن درته یو ډیره زبردسته وظیفه ښیمه. کله چې دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ، یو پیدا خو لري، دا خو هم ده چې تمام بندې لارې چارې به ستاسو روانې شي. که تا ته خپله څه پریشاني رسېدلې وي، څه په غمونو مصیبتونو آفتونو کې مبتلا یې، الله جل جلاله به د هغې نه هم خلاص کړي. یا د دې نه علاوه څو قسم مشکلات تا ته رامخ شوي دي او مشکلات حل کول غواړې، د نن نه ته دا وظیفه شروع کړه. انشاءالله چې تمام مشکلات به دې دغه یو څو ورځو کې دننه الله جل جلاله ختم کړي. څومره پریشانۍ د ستا ولې نه وي، تمامې پریشانۍ به دې الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره ختمه کړي. ډېره زیاته اسانه وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي. دومره خو اسانه وظیفه ده. که مشکلات وي، پریشانۍ، یعنې د هر پریشانۍ او د هر مشکلات په وخت کې که تاسو دا وظیفه وکړله، نو الله جل شانه به دغه تمام پریشانۍ او مشکلات ختم کړي. راځي وظیفه درته ښیمه او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه. یو آیات مبارک دی، دویمه یو دعا ده. دا دواړه به تاسو وایې. د ټولو اول به هغه آیات وایې، د هغې وظیفه هم درته ښیم. بیا قسم له دعا ده چې دا دعا تاسو پابندۍ سره کوئ، نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به هم الله جل جلاله د ستاسو مشکلات ختموي. هغه آیات مبارک دا دی: حسبنا الله ونعم الوکیل. الله تعالی زموږ دپاره کافي دی او الله تعالی بهترین کارساز دی. دا دی معنی ده. په یو ځانله ځای کې به کښېنې او دا وظیفه به 500 کرته په یو ناسته کې وکړي او د هغې نه پس به الله اکبر ووایې او بیا به 50 کرته دا دعا ووایې: الله الله ربي لا اشرک به شیئا، الله الله ربي لا اشرک به شیئا. او د هغې نه پس به لاس پورته کړي او د الله جل شانه نه به سوال وکړي: یا الله زما پریشانۍ ختمې کړي، یا الله زما مشکلات ختم کړي، یا الله زما بندې لارې چارې روانې کړي. چې څه قسمه حاجت دپاره د سوال وکړو، همغه حاجت به د الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. یو ډېر زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو د دې مکمل اجازت تر سره دې نه پیدا غشتی شي.